د 9 کالو هلک ولیکېد او د 11 کالو جینۍ سره واده وکړو جي. دا واقع راغله په بنګلادیش کې ملګرو چې د جینۍ او د هلک اسکول ته تلل، په یو اسکول کې سبق وایو. د یو بل سره دوستي وشوه، د یو بل سره دوستان شول که نه، او بیا څه دوستانۍ شروع شوه، د یو بل سره محبت شروع شو. د 9 کالو هلک دی او د 11 کالو جینۍ سره یو بل سره په اسکول کې محبت شروع شو. چې کله محبت شروع شو ملګرو، نو د هلک په کور کې وویل که نه چې دا جینۍ زما خوښه ده او دا ما له څه وکړئ، ما له واده وکړئ ملګرو. نو هغه مور پلار ته یې هم ورته وویل که چې ته وړوکی ماشوم یې، ته په دې ټیم کې د واده نه یې ملګرو. چې کله هغه ورته وویل که نه چې واده نه یې ملګرو، نو د هلک څه شو، ډېر زیات غوسه شو او ایسته کې زار یې راوړل. یو ځګي نه چېرته زار راوړل، وایي زه زار خورم. خو په اخره کې څه ولګېد او زار یې وخوړل. چې کله یې زار وخوړل ملګرو، د مور پلار راولګېد او د هلک یې څه کو هسپتال ته یې ویوړو. چې کله د هلک هسپتال ته ویوړو ملګرو، نو دې زار خوړلو نو دا کومې ته لاړ. چې کله کومې ته ویوړو که نه ملګرو، چې یوه میاشت کله په کومه کې د دې وشوه که نه، نو دا څه شوله، د هلک څه شو، واپس څه شو، د کومې نه راووتو، بېرته واپس صحیح شو، ځکه چې زار یې خوړلو ډېر زیات خراب شوی و. چې کله واپس راغی که نه، نو ملګرو د هلک خپل مور پلار ته ویلو چې ما له به هغه جینۍ اخلئ، چې کومې جینۍ سره ما مینه کوله، زما سره په اسکول کې به، نو هغه جینۍ به ما له اخلئ. مور او پلار چې ولګېدل که نه، هغه هم ویرېدل که نه چې د هلک به څه ورانۍ وکړي، ځان به ختم کړي. نو هغه هم ولګېدل او هغه جینۍ پسې رښتې له لاړل. چې کله په هغه جینۍ پسې رښتې له لاړل، هغه جینۍ ول واخیستله، دوی واده وکړو ملګرو. آیا تاسو ته خیال شته چې دوی بالغان دي که نه دي ملګرو؟ نو نابالغ خو واده هم نه کېږي که نه. که تاسو سوچ وکړئ نو ډېره زیاته بل شان غوندې واقعه ده. ګورئ ښه، دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او په کمنټ کې ضرور ښه غوندې کمنټ وکړئ.